جماعتونو کې ګډا چې څوک مستحیل هغه کافر کیږي چې دا حلال ګڼي هڅه شي کافر کیږي. مولانا رحیم الله صاحب وی چې زه به د تعالی ایماندار یم چې د ګاډي په چت ناست یو تیز ګاډی روانې د باندې جذبه راشي دې نه باندې هو 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 دا ځان باندې بیا راول یا په نری برید کې د باندې جذبه راشي د بره په ښکالۍ ریبي یا په نری لاره باندې د باندې جذبه راشي د په یا دیوال په سر دي کېږي ها ځکه جذبې نه راځي خدای خبر ده. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به وی دا بازی وکي اسې چغې وباسي بیزې بیزې که نه یا خلکو ته دعوت ورکړي چې چغې وباسي. شاپور شیخ پیرو که مولانا عبدالحق صاحب پیرو پنځپیر مولانا صاحب پیرو پرنډی مولانا صاحب شیخ صاحب پیرو مفتی محمود پیرو مولانا غلام محمد سزاروي پیرو مولانا عبدالله درخاصي پیرو او دلته کې زمونږ په دې مارتونګ بابا جي پیرو او دلته کې زمونږ څومره علما کابینین تېر شي دا ټول پیران بزرګان خدای چې برړې وباسي دا نشته او خدای رد په بارول کړی دی بالغدو والآثار او دا هم سهار ټایم او ماښام ټایم د منتخب کړی سهار هم برړه وباسي ماښام هم برړه او که تاسو خیال کړی دا دغه چې دي دا سورلنډیان سهار چې اذان شروع شي دي برړې شروع کړي ماښام هم برړې وباسي هلکه ولې تشبیه د حیواناتو سره. امام غزالی رحمه الله چې څومره مقرب او مقبول شخصیت دی تمام امت کې عرب او عجم کې مسلم شخصیت دی. احیاء علوم الدین دریم جلد کې په وجد باندې مستقل رساله لیکي څه د پاسه 100 صفحات په دې موضوع باندې لیکي او په هغې کې وایي وقد يحمل من مجلسه 400 جنازه. کله به داسې وشول چې د داود علیه السلام د یو صحبت نه به 800 جنازې د مړو روانې شوې. دا څه حال راته ورباندې ملا صاحب طالب صاحب دا چېرته د شیخ الحدیث یا د شاهد علم شریعت په یوه اداره کې د چا د خولې نه ژړا اورېدلې ده تا تې آه اورېدلې